دی یو قاعده لري قاعده چې دا مثال موږ یا ډی ورکو یا ای ډی یا آی ډی هغه نظر فعل ته کتل سره بل هغه فعلونه چې په وای باندې ختم شوی مخکې دی وای نه کانسوننت حرف راغلی وي هغه ته به شو کو آی ای ډی وای په پای بدلیږي ای ډی به لکه وایم study we have to memorize all the irregular verbs list. ګرانو دوستانو د ویډیو په دې برخه کې زه تاسو ته د ریګولر او ایریګولر وربس په اړه کې معلومات درکوم. وربس اکورډینګ ټو فارم یعنی فعلونه د شکل له نگاه څخه د شکل له نگاه څخه فعلونه چې په دوه ډول باندې ویشل شوي دي چې هغه څه دي یو ریګولر وربس دي یعنی باقاعده فعلونه بل څه دي ایریګولر وربس بې قاعده فعلونه. ریګولر کوم فعلونه دي او ایریګولر کوم فعلونه دي نو راش تعریف ته regular verbs are those which can form their second and third forms by adding d ed or ied to main verbs یعنی باقاعده فعلونه هغه فعلونه دي چې کولای شي خپل دویم یا دریم شکل په اضافه کولو د d ed یا ied سره څنګه جوړ کو یعنی مثلا کومه چې ته یو فعل ته ed ورکو هغه دویم حالت او یا دریم حالت یا مثال d ورکو یا ied ورکو دا چې دی ریګولر دی یا قاعده لري قاعده چې دا مثال موږ یا d ورکو یا ed یا ied هغه نظر فعل ته کتل سره هغه فعلونه چې خپل هغه چې ولري هغه فعلونه چې ای ونه لري مثال وایم ټاک ګوره دا ای نه لري دوی موږ تاسو ورکو ای ډی ورکو وایم ټاک ټاکډ I talked yesterday with Ali ما تیر ورځ علي سره خبرې وکړې نو دا په کومه زمانه کې څه کې تیر زمانه کې مثال بل وایم هغه فعلونه چې خپل ای ولري already ای ولري هغه ته موږ تاسو ورکو ډی به ورکو ګوره وایم liked تار ای لري وازه موږ چیز وکړو ډی ز وکړو بل هغه فعلونه چې په وای باندې ختم شوی مخکې دی وای نه کانسوننت حرف راغلی وي هغه ته به شو کو آی ای ډی وای په پای بدلیږي ای ډی به لکه وایم studied I studied English for 2 years ago ما یعنی 2 کاله مخکې انګلیسي لوسته ونه تیر زمانه ده بل اګری ګوره په ډبل ای باندې ختم شوی ای مخکې لري موږ تاسو یوازې ډی ورکو وایم agreed I agreed with you زه تاسو موافق شولم I agreed with you نو دا چې شول ریګولر فعلونه هغه فعلونه چې کولای شي خپل دویم حالت یا دریم حالت د ډی ای ډی یا آی ای ډی په اضافه کولو سره جوړ کړئ شو ته چې کیږي او ته ریګولر وربس کیږي دا مثالونه دي او دا تعریف دی راځو اوس ایریګولر وربس بې قاعده فعلونه بې قاعده فعلونه کوم فعلونه دي or those verbs which cannot form their second and third forms by adding d ad or ied بې قاعده فعلونه هغه فعلونه دي چې خپل دویم یا دریم شکل په اضافه کولو د ډی ای ډی آی ډی سره جوړ نه کړی شي موږ به څه کار کوو هغه بعد میخانیک موږ وی شود بای روټ تیم موږ باید دای څنګه کو میخانیک کو دغه شکل فرق کوي لکه ګورئ ما په نوٹ کې لیکلی دی چې what shall we do موږ باید څه کار وکړو we have to memorize all the irregular verbs list موږ باید د ټولو irregular فعلونو هغه لیست یاد کو میخانیک کو چې هغه تقریبا د 2.5 شاوخوا کې فعلونه دي هغه باید موږ مثلا زه وایم سی سا ګورئ I see you زه تا وینم حال زمانه ده که زه وایم چې ته ما ولیدلې تېره ورځ زه وایم I saw you yesterday at school ګورئ د سی دویم حالت څه دی سا دی دریم حالت سین دی چې د یو irregular فعلونه هغه فعلونه دي چې لومړی دویم او دریم شکلونه ټول د یو بل نه متفاوت دي مګر د ریګولر چې دي لومړی حالتونه د دویم او دریم حالتونه یو بل سره فرق نه کوي هغه یو رقم ته دي بل مثلا وایم go د go دویم حالت چې دی went دی I went to Kabul yesterday زه تېره ورځ کابل ته لاړم نو دا څه شو د go دویم حالت چې دی went دی چې دا یو ایریګولر فعل دی نو دا شول مکمل معلومات د ایریګولر او ریګولر فعلونو په اړه کې تاسو ته یو بیا هم مختصرا وایم ریګولر هغه فعلونه دي چې کولای شي خپل تیر حالت یا دریم حالت په ډی یا ای ډی آی په اضافه کول سره جوړ کړی شي او ایریګولر هغه فعلونه دي چې خپل دویم یا دریم حالتونه د ډی ای ډی او آی ای ډی په واسطه سره جوړ نه کړی شي موږ باید هغه څنګه میخانیکو د لپاره چې موږ وکولای شو په تیر زمانو کې هم ښه سپیکینګ وکړای شو دوستانو دا زموږ د نن ورځې نوی درس و خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي وي او څه مو ترې زده کړي اوسیږي که مو چېرته ویډیو خوښه شوي وي ویډیو سره لایک کړئ او د کمنټ په برخه کې موږ ته خپل نظرونه شریک کړئ او کوشش وکړئ چې اگزامپلز هم جوړ کړئ نو د ورته درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هره نوې اپلوډ کېدونکې ویډیو اول تر تاسو پورې ورسیږي. Thank you very much.